السلام علیکم، زه ستاسو روشن. نن به موږ په یو اهمه موضوع باندې خبره کوو چې هغې ته وایي چې موبایل کې به موږ پاسورډ څنګه سیو کړو او دا په کوم ځای کې سیو کېږي او دا به زموږ سره پاسورډ سیو پراته وي که نه. نو راځئ چې د موبایل سکرین ته لاړ شو. نو دې دپاره موږ ګوګل کروم ته لاړ شو. ګوګل کروم مې دا دی اوپن کړو. بیا به موږ لاړ شو د 3 ډاټس ته. په دې کې دا کوم د ټول نه آخري پسې بیا دویم نمبر چې کوم یو دی دې ته وایي سیټینګ مې کلیک کړو. په دې کې دا کوم یو شین نشان چې دی دې ته وایي ساین ان. دا به آن وي او تاسو چې کوم پاسورډ یې سیو وي هغه به په پاسورډ کې سیو وي. مې اوپن کړو. دلته لیکلی دی اوټو ساین ان اټومیټیکلی کوم یو تاسو چې پاسورډ سیو کېږي نو هغه به په دې کې سیو وي. نو په دې کې تا ټوټل کوم یو پاسورډ دا دی لیکلی دی بره لیکلی دی سیو پاسورډ، یعنې دا آپشن زموږ سره آن دی. دې کې دا کوم یو پاسورډ چې دی دا زما ټوټل دی اکاونټ دی، یعنې تاسو دا کلیک کړو دې پاسورډ تاسو غواړئ دا مخامخ لیکلی دی، یعنې دا به زما نه پاسورډ بیا غواړي د دې آی ډي